بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او نن مې درله راوړې ده د عینک والا جین دویم نمبر قسط یعنې دویم نمبر پارټ. خو د هغه نه مخکې څه ملګرو کمنټس کړي وو او ګیله یې کړې وه چې یار تاسو زموږ نومونه نه اخلئ. نو عنایت خان دی، سراج الحق د براول نه دی، ورس خان خانجي، طوطاکان، حصار بابا او د دوی نوم هم د خیر سره په مخالو خو بیا هم ګیله کوي. نو خیر بیا به یې د ده نومانو او عظمت رحمان دی او بختیار علي دی. دا زموږ هغه ملګري بخښنه غواړم چې ګیله یې کړې وه چې یاره ته زموږ نومونه نه اخلې. نو نومونه مې ورله واخیسته. قصې له به په لنډو راځو. د عینک والا جین اولنی قسط شوی و، په هغې کې مونږ قصه اورېدلې وه. تاسو به هم اورېدلي، که چا نه یې اورېدلي نو هغه دې اول واورېولې، چې هغه نه یې اورېدلي نو د دې خو بیا د دې دویم قسط څه فایده نشته. دویم قسط د اولني قسط په اخره کې مونږ داسې ویلي وو چې کومه جلیډي چې وه، کومه بدروح چې وه په قبر کې، هغه په خپل قبر کې پرته وه. کوم تالاب چې په هغې کې اول عمل راغله، بدبو ترې ختم شوه. بیا هغې به خپل قبر کې دمه کوله چې یاره زه سوچ فکر وکړم چې آیا د نستور د کوټې ته به زه څنګه لاړه شم، هغه ځای ته به زه څنګه لاړه شم او د هغه نه به زه دا لکړه څنګه قبضه کړم. دا سوچ فکر یې کوو چې په دې کې ناڅاپه په دې قبرستان کې چې کوم دی نو یو چغه شوه او یو خطرناکه چغه ورشو. داسې خطرناکه چغه چې د جلیډي په خپل اصل کې یو بدروح او بلا وه، خو دا هم ویرېده چې دا لا څه نمونه چغه ده. دا چغې والی کېدې او دا ورتې ورتې چغې جوړې وې. دې جلیډي سوچ وکړو چې دا به څنګه چغی، دا صافات را نازل شوی ده او چغې چې کوم دي نو د ښځې چغې ښکارېدې. دا جلیډي پرې خپل قبر کې پرته وه. دا جلیډي په خپل قبر کې پرته وه. نو د دې قبر نه راپاڅېده او د قبر نه یې سر راویسته. نو څه ګوري چې یو ښځې باندې اور بل شوی دی. لرې په قبرونو باندې په دې قبرستان کې اخوا د قبرونو سره یو قبر سره یو ښځه ولاړه ده، اور پرې بل شوی دی. او دا چغې و چې په ما اور مه بلوئ او زما نه قلار شئ او ما مه سېځئ. دا چغې وایي او دا کوکې جوړې کړي چې ما ترې بچ کړئ، ما بچ کړئ. دا جلیډي اوس حیرانه ده، دا سوچ کوي چې دا خو کېدی شي چېرته څوک بدنصیبه ښځه ده، چېرته چا خپل خپلوانو والا اور ورکړی دی او هغو تللي دي، تښتېدلي دي. خو دې دا سوچ کوو په دې کې چې دغه کوم څیز دی، کوم ښځه ده، په دې چې دا اور لګېدلی دی، نو دا داسې لاړه په هوا شوه په هوا شوه، قبرونو له پاسه والوته په بل ځای کې ولګېد. خو دې جلیډي چې دا حال ولید نو بیا دې ته پته ولګېده چې دا خو عامه ښځه نه ده، دا اوچته بدروح دی او څه بلا ده. دې بلا دغسې چغې والې چغې والې دې باندې دا اور بلېده. اخر دا چې دا اور د دې نه مړ شو، په څه طریقه باندې دا اور ترې دفع شو. نو دې بیا ووایي چې زه به ستاسو سره وګورم، ستاسو سره به زه وګورم او زه به ستاسو نه خپل بدل الم. او بیا د دغه ځای نه په هوا شو، والوته او ورکه شوه د هغه ځای نه. جلیډي حیرانه وه چې دا لا څنګه کیسه وه چې بس ښځه راله، اور پرې بلېده او بیا یې چغې وهلې او بیا لاړه. څه په چلې پوه نه شو چې دا څوک. خو خیر دا واپس خپل قبر ته راله او سوچ فکر یې شروع کړو چې زه به د نستور کوټۍ ته یعنې د عمران دلې او د هغو کور ته به ځمه. د نستور په لاس باندې لاکټ دی چې هغه به د نن څنګه قبضه کوم، په لاس ته یې په هر ځای دی، لا خو د جلیډي ته پته نشته. اوس دا سوچ کوي ولې چې بلبتوړي او هامون جادوګر چې کوم دی نو دې ته را ډیپټي حواله کړله. ورته ویلي که تا دا کار ونه کړو نو سامړي جادوګر چې کوم دی نو هغه به زموږ نه پیکوړی جوړوي، موږ به سېځو، موږ به تا وسېږو. او بل بلبتوړي د جلیډي له دا لالچ ورکړی ولې چې دا جلیډي چې دا مړي خوري او د مړو په خوراک کې ډېره شوقین وي. نو بلبتوړي ورته ویلي چې زه به تاله 4 مړي درکړم، هغه به ته وخورې. او مړي دا څنګه مړي خوري چې ګناهګار مړي او غیر دینه کوم انسانان چې مړ شوي په قبرستان کې نو هغه. او دې جلیډي ډېر وخت نه داسې څه مړی نه یې خوړلی، څه ورته میلاپ شوي نه
نو د دې د وجې دا ډېره شوقي چې یاره که دا کار ما وکړو خو ماته به مړی میلاو شي، زه به څه خوراک وکړم، دا ډېره خوشحاله نو د دې دپاره جوور سوچ هم کوي چې څه وکړم. دا سوچ کوي نو بس یو ترکیبي ذهن ته راشي، ترکیبي چې ذهن ته راشي بس دا زر د خپل قبر نه راوځي، د قبرستان نه راوځي، لارې له راشي او لارې له چې راشي نو بس ځان سره څه منتر جادو یا څه عمل وکړي او چې هغه عمل څنګه وکړي نو بس د هغې نه ډایرک یو 10-12 کال والا ماشومه ترې جوړه شي، 10 کال والا چې وړه ماشومه ترې جوړه شي او ماشومه په څنګه انداز چې د ښار چې څنګه ماشومه یې دغسې ماشومه ترې جوړه شوه، جینۍ ترې جوړه شوه او دا روانه شوه لارې ته وخته او لارې ته ووته، لارې کې چې اوس بس راغی د ماډل ټاون یا کم ټاون چې دی کوم کې چې نستور په کوټې کې دی هغې ته چې کم بس ته نو هغه بس را روان و، د هغه بس وخته کرایه ورکړه او بس هغه ټاون کې په هغه ځای کې کوزه شوه. بیا په ټاون کې دې ته خو ځای معلوم و، کوټه یې دې معلومه کړې وه، روانه ځان یې هغه دغه ته ورسوه، هغه کوټې ته یې ورسوه په کومه کې چې نستور و هغې ته یې ځان ورسوه نو بس د دې ګیټ سره یې جوخته ډډه وواله او په چغو یې شروع کړه چې زما تره ته به چېرته تللی و، زه خو ستا نه ورکه شوم او ته زما نه ورک شوې، اوس به زه څه کوم، دا خو خوشی ښار دی او زما خو پلار هم مړ دی او زما خو نور څوک هم نشته، یو تو تره مې وي په دې دنیا کې چې هغه هم رانه لاړه، داسې څه ډرامه یې اوس شروع کړله او دا فریادونه کوي او دا چغې وایي دا جاړي. د عمران پلار دننه په کور کې په میز ناست دی او د عمران مور چې کوم ده نو هغه د ماشومان تیاری معطر ده او عمران دی د سکول لپاره تیاری، کاکا چې کوم دی هغه لګیا دی ټول دپاره د ناشتې انتظام کوي او نستور ځوان چې دی نو هغه خپله کمره کې پروت وي، په دې سوچونو کې پروت وي چې خوب خو هغه له نه ورځي، خو په دې سوچونو کې پروت وي چې آیا زما هغه ملګری به کوم ځای کې په څه حال به وي، هغه به ګور چې څنګه به دوباره ماته میلاو شي، دا سوچونه کوي. په دې کې د عمران پلار چې یاره دا چغې واوري او څه ماشومې د اوازونه واوري، ژړا فریاد واوري، حیران شي او دغه شي بهر راوځي چې دا څه چل دی، چې راوځي ګوري ګیټ سره یو ښایسته ماشومان ناست سره، وړوکي ماشومان ناست سره جاړي چغې وایي. تپوس یې ترې کړله ماشومې ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي چې زه خو د کراچۍ نه راغلی یم د خپل تره سره او تره رانه په دې ښار کې ورک شوی او تره مې زه به یو ځای کې پرېښودم او ما ته یې وویل چې زه ورسره راځم او بیا تللی دی، خدای خبر چې څه شو او زه په هغه پسې ژاړم. نو وړوکې ماشومه وه، اصل کې دا خو جلیډي وه خو ځان یې ماشومه جوړه کړه، پسې چل دی کور ته ننوته. نو د عمران د پلار هېړه وسوځېد چې یاره دا خو وړوکې ماشومه ده، لار ګودر ترې ورک شوي دي، تره ترې اوس ورک شوی دی او دا خو ناشنا ښار دا به څه کوي، رادن نه کړه چې رادن نه کړه کور ته یې راوسته. نو عمران مور دې تپوس وکړي دا ماشومه دې څوک راوسته؟ نو هغه ورته کیسه وکړه یاره داسې دا خو چېرته خپل تره نه ورکه شوې ده او راغلې ده دلته چېرته راغلې وه تره نه ورکه شوې ده، تره یې اوس نشته، اوس ما رادن نه کړه. نو هغه خو د ماشومې په شکل کې وه، بل هغې ځان په مخ باندې د اوښکې موښکې به یې ولې او ځان یې داسې خفه خفه کړی. نو دا ماشوم خاص هم د خلکو ړه ته پرېوځي، نو هغې چې دا چل په ځان کړی دا ټول پرې خفه شو. د عمران مور ورته هم وویل ځه خیر دی دا خو وړوکې ماشومه ده یي به زمونږ کره تر څو پورې چې د دې تره نه را پیدا شوی نو تر هغې پورې به دا زمونږ کره یو، ته بیا هله شه به لاړ شه په اخبار کې د دې لپاره اشتهار ورکوو، په ریډیو کې د دې لپاره اعلان وکړه که چېرته د دې تره خواوشا نږدې چې راشي. په دې کې عمران او محترم راشي، هغه هم تپوس کوي هله وایي بابا جانې یا پلاره دا څوک دي، دا جنۍ ماشومه څوک ده؟ نو هغه ورته هم کیسه وکړي چې یاره داسې د دې ماشومې تره ورک شوی دی او دا دلته وه نو بس ما رادن نه کړه کور ته. عمران پې هم خفه چې هغه وویل بابا وایي خیر دا به زموږ کري کور کې و، کله یې تره میلاو شو نو بیا به ځي، دا وایي ټیک ده بچوټې همداسې کوه تا ځئ سکول ته. عمران او معطر سکول ته لاړ شي او د عمران پلار چې کوم دی نو هغه د دې ماشومې نه تپوسونه شروع کړي چې ایا ستا تره څنګه و څنګه شکل کې څنګه حلیه کې څه نوم یې و؟
نو تر د هغې کوم ځای خاصې د دروغو نوم یې ورته ووایي چې بس پلانکی نوم یې او داسې شکل او داسې شکل و. بیا ترې مور او پلار تپوس وکړو چې یا ستا مور پلار یا نور څه خپل خپلوان. هغه ورته ووایي چې زما په کراچۍ کې کور او زما صرف مور او پلار هغه دواړه مړه دي. هغه دواړه مړه دي او بس دغه تره مې و. د دې تره سره را روان وم دې لاهور ته دې ښار ته رالم او تره مې بس په دغسې په یو ځای کې پرېښودم. وایي چې زه راځم. بس زما نه اوس ورک شوی دی. بس بیا یې به ژړا شروع کړه. چې بیا یې به ژړا شروع کړه بس د عمران پلار ځان ته رانږدې کړه، دلاسۍ وله ورکړه چې زه خیر زه وردم په ریډیو کې به م اعلان وکړم او په اخبار کې به م اشتهار وکړم. که خیر ستا پلار به راپیدا ستا تره به راپیدا شي ته غم مه کوه. هغې ته خو پته چې زما تره شته یې نه نو څه به راپیدا شي. او بس بیا ځان در خوشحاله کړي چې بس زه ته دا کار وکړم. نو د عمران پلار هم لاړ شي اول په اولني فرصت کې ریډیو ته لاړ شي. د ریډیو چې کوم سنټر کوم دفتر یا کوم سټوډیو هغې ته لاړ شي. پخوا به ریډیو ډېر عام ولي چې ټي وي او دغه خو نه و دا موبایل او انټرنټ دا شیزونه خو نه و تش ریډیو. نو هغه لاړ د ریډیو سټوډیو ته لاړ او هلته یې هم چې کوم دی نو د هغې په باره کې اعلان وکړو چې داسې ماشوم ورکه شوی دی زموږ کره ده داسې شکل یې دی داسې نوم یې دی ښه نوم ورته وایي بچوټې وایي ستا نوم څه دی نوم د هغې خو جلیډي نوم یا خو بلای بدروحي هغه ورته وایي سوچ کوي وایي زما نوم شمو نوم دی شمو نوم مې دی او ښه نو هغه چې د عمران پلار چې کوم دی په ریډیو کې دغه وکړي چې یار داسې شمو نومې ماشومه ده داسې شکل کې ده او داسې د تره نه ورکه شوې ده هغه تره ته لږه دا اعلان کوو که هغه چېرته نو ماشومه زموږ کره ده په پلانکي کور کې بیا پسې راشي اخبار کې هم اشتهار ورکړي بیا کور ته راشي کور ته چې راشي درې واړه ناست وي داسې په هغه لان کې ناست او ماشوم هم ناست وي د عمران پلار او د عمران د مور په دې کې نستور راوځي د خپلې کمرې نه نستور چې راوځي په کرسۍ کښېني او ماشوم ته په غور سوچ کوي او تپوس وکړي وروره وایي دا ماشومه څوک ده نو هغه ورته وایي یاره وایي دا خو داسې ماشومه ده د تره نه ورکه شوې ده چې راغلی و جړل موږ راته نه کړه نستور چې دا ماشومه ویني ډېر لۍ پرې وسوځي ډېره څه معصومه غوندې کي عاجزه غوندې کي ډېر لۍ پرې وسوځي هغه هم ځان ته رانږدې کېږي په غېږ کې والي چې زه خیر دی او تره به دې راپیدا شي ته غم مه کوه او تر څو چې تره نه راپیدا شوې نو بس ته به همدلته به یو غم پروا به نه کړې نو جلیډو خو هم دا غواړي چې یاره په څه نه څه طریقه ځان دې نستور ته ورنږدې کړي خیر دغه ورځ پکې تېره شي یو ورځ پکې بله تېره شي او د شمو د تره پته ونه لګي تره یې نه نو پته به یې څه ولګي د هغه خنځي نو چې هفته پکې نوره هم وځي نو د عمران د پلار یوه ورځ خبره نه نو ځي کور ته نو دغه دې تپوس وکړي عمران مور تپوس وکړي چې یاره ولې خفه یې او څنګه چلو شو هغه وایي چې یاره شمو د تره پته ونه لګېده څه خیر خبرې رانغی جو هغه ټول خفه شي اول خو بیا وایي چې زه خیر که پته یې ونه لګېده وي به ماشومه ده او زمونږ کره به یي تر څو چې یي به هر کله چې تره راغی وبه ځي او دا به زمونږ کره یي دا به چېرته ځي خلکو ماشومان بس هغه ماشومانو ته هم خوشحاله چې یاره زمونږ د لوبو زمونږ همزولي ده او نورو ته هم خوشحاله او بل خوا دې د بلا لور څه چل کړی چې د کور ټول کارونه یې شروع کړي که جارو وي که خوراکونه پخولي که یو شی که بل شی او مین کار یې څه سیوا شروع کړی چې د نستور خدمت یې شروع کړی نستور له بوټان موټان پاکوي او د هغه کپړې چې کوم دی په مخه یې او د هغه خدمت کوي هغه له کله چیز غله کله وله ډوډۍ غله وله اصل کې د هغه خوراک خو دغه نه وي او نه د هغه دې ته ضرورت وي خو هغه د انسانانو سره اوسېږي نو د دې وجې چې کوم دی نو هغه دغه مجبوراً دا خوراکونه کوي نو د هغه ډېر خدمت کوي نو هغه خو ته په مخه وایي شمو لورې یا ماشومې ته دونه خدمتونه مه کوه دا ته ولې دونه داسې سړی کوې څه ضرورت دی هغه ته دا پر یادونه بیا کوي چې نه به زه خو ته زما ډېر خوښ او زما پلار چې و نو د هغه شکل ستا په شانتې و او ته ما ته داسې ښکار لکه زما خپل پلار او زه ډېر په مینه ستا خدمت کوم
نو نستور بیا خوشحاله شي چې یاره اوس بس اوس دی ته څه دا خو وړوکې ماشومه ده او هغه ته پرې شا د لور په شانې ښکاري د بچي په شان ښکاري چې ډېره عاجزه خیر د لیډي یا شمو چې کوم دی نو دغه چل ول شروع کړی ډېر خدمتونه دا کیسې پیسې شروع کړي بل خوا نستور چې کوم دی نو تر اوسه پورې چې کوم دی نو لکه د کور والا ته چاته دا پته نه چې دا نستور په اصل کې پیری دی خو د هغو خیال یې چېرې دا هم بس یو ځوان دی راغلی دی دلته دیره شوی دی ملګری ته ورک دی یو شپه داسې کار وشي چې د نستور په دې خپل کمره کې پروت دی دا سوچونه کوي او نور ټول خلک ودوی په دې کې په دیوال باندې چې کوم دی نو یو 4-5 ډاکوان راننوځي او ډاکوان چې راننوځي نو د مین دروازې له چې راشي نو په هغې باندې ډزې وکړي او د هغه په شانه خبره چې ورل الله ته ورکړي او دننه کور ته راننوځي هغه یو چې پکې دی نو هغه یو ځوان د یېرې دپاره راسي هوایي جاجر تش کړي چې یاره دا ټول کور والا ویرېږي په دې کې د عمران پلار او مور یو دا وارخطا شوي راپاسي او کاکا چې کوم دی نو هغه رامنډې وو چې خدای پاکه څه پته رانازل شو او دا نور ماشومان هم راشي نو دا چې څنګه راشي نو باز د ډاکوانو ته ټوپکې نیولي چې خبردار که څوک د خپل ځای نه وخوځېدو نو لکه حشر به خرابي او دغه ته وایي عمران پلار ته وایي چې شا به د پیسو المارۍ راته ښایه د پیسو المارۍ راته ښایه چې به کم ځای کې که چابي راکوې ښه ده ښه کنې خامبېره کوې هلته چې څه پیسې او څه مال هغه ته راوباس هغه یاره وروایي زمونږ کره پیسې څه کوي ته خطا شوی چېرته موږ خو ځاله غریبه کورنۍ یو زموږ کره خو د پیسو درک نه لګي زموږ کره پیسې څه کوي چېرته مالداره کورنۍ ته به ورختې وایي دا خبره چې هغه ډاکوان او سردار واوري هغه له غوسه ورشو هغه چې د عمران پلار خواله ورشي چې دا مم چې ونه وایي دا خو ګزار دا ته وایي مونږ ته بېوقوفه ښکار او مونږ چې دې کور ته راغلي په دې کې څه پیسې او څه مال او زر جواهرات دا به ته اوس خامخا وړو په دې کې ماشومان هم رامنډې کړي هغه هم دا اوازونه واوري چې څه چل دی شمو سره مې او دا دغه مې دا معطر او عمراني دوی هم رامنډې کړي دوی چې څنګه راشي نو یو ډاکو پکې ولګي زر کما معطر ماشومه چې د عمران خوري کشره هغه راونیسي او ټوپک پکې کېږدي او د عمران پلار ته وایي چې خبردار که لږ دی خو دې خو وکړه یا د صحیح حل ونه وي نو اوس چې کوم دی نو د دې ماشومې کیسه چې کوم دی نو تمام کوم په دې کې امور چغې کړي ولې چې هغه مور خو د ماشوم سخته نشي لیدی په هغه باندې تکلیف نشي لیدی هغه ته ویره وروي زموږ کره دونه څه نشته خو په هغه المارۍ کې زما لږ څه پراته دي لږ کالی دی زما او 1000 روپۍ پکې پرتې دي که هغه وړئ هغه ویل خو د خدای لپاره زما دې ماشومې ته څه ونه په دې کې دا خبرې اترې جوړې په دې کې نستور چې کوم دی دا شور واوري هغه هم داسې د خپلې کمرې نه راوځي داسې را رواني هغه چې ویني نو یاره دا لانجه جوړه نو د هغه ځای نه اواز وکړي یاره وروایي دا ماشومه پرېږده د دې سړي او د دې ښځې خبره ټیک ده په دې کور کې دونه څه نشته دا خو عاجزه او غریبانان خلک دی او چېرته بل ځای ته به تللي وي دا ماشومه پرېږده تا ولې دا ماشومه رانیولې بیا هغه یو ډاکو پکې وخاندي وایي دا اوس پکې وي نو دا به کوئی سم بابا راغی ښه نصیحتونه یې موږ ته شروع کړو بیا هغه ته وایي چې ته په دغه ځای ودرېږه که یو قدم دې راواغسته نو ګورې خیر دې نشته او دا ماشوم باندې چې دا ټول دله خمبېره کوم او موږ ته څه بېخوبه ښکارو په دې کور کې به ښه بلها پیسې او په هر ځای کې چې دوم به یې راوباسو اوس به یې څه تماشه کړي بیا د عمران دې پلار ته کنځل وکړي چې شا به ستا داسې داسې وکړمه شا به ته موږ ته ځای او لار راته ښیې که نه داسې داسې چل وکړم په دې باندې دا نستور خفه شي چې یاره دې شي خو کنځل یې شروع کړي هغه ته دا غړ بیا آواز وکړي چې یاره وروره تاسو کنځل یې مه کوئ کنځل ښه شی نه دی او کنځل یې تاسو مه کوئ کنځل ښه څیز نه دی او تاسو خو یو پیره دې سړي هم یو زه درته هم وایم چې د دیو کره څه نشته هغسې تنګول مه کوئ خلار شئ لکه دا تاسو ښه کار نه کوئ ټیک کار نه کوئ دا خبره چې د ډاکوان او سردار واوري نو هغه له پرې غوسه ورشي چې یاره دا مونږ پسې یو دا ځوان پسې ده دا خو مونږ ته نصیحتونه کوي او مونږ راغلي غلالی په دې کې د هغه نه غټه غلطي وشي د نستور ته هم کنځل وکړي چې ستا داسې داسې وکړم ته پکې لاس وک راغلی ته مونږ ته لږې نصیحتونه کوې اوس به دغلته دڼیا کړم نستور خو چې دا خبره واوري نو هغه هم ځان له سوکي هغه چې د هغه ځای نه په جلال کې راشي بیا هغه چې د هغه ځای نه چې دا یو ډاکو په یو لاس کې ونیسو دا بل چې په بل لاس کې ونیسو داسې دواړه چې داسې راواچوي
او داسې ببره یې وولي چې ببره یې وولي چې هغه لاړ شي چې په چت پورې ونښلي او هلته ځانګړی ټوپکې موپکې ترې وغورځېږي هغه نور دوه چې دا حال ویني چې خدای پاکه دا څه بلا دا خو انسان نه دی څه بل څه شی دی او چې کوم دی د هغه ځای نه دا سړي راونیو بره یو بل لایم راواچولو بره چت لا یې راوبغولو هغه دی په چت پورې ځانګي هغه چې دا غړي ورمنډې کړي چې څنګه یې ورمنډې کړي دا بخښنه غواړم هغو به د نستور باندې ډزې پې شروع کړلي چې څنګه یې پې ډزې شروع کړلي نو دا ډز دا ګولۍ ځي په نستور لګي او ټت ته کته پرېوځي ټت ته کته پرېوځي هغو حیران شوي دي چې یاره دا څه نمونه شی دی ومې زموږ دوه کسه چې کوم دی نو بیخي د بڼې په شان یو بل له راواچول او بله چت ته یې ورسول په چت پورې ځانګ دی مونږ پې ډزې وکړي نو هغه بې لکه د مالو چې لګي او کته غورځېږي دا لا څه شی دی هغه چې سوچ کړله چې یاره د دې شي سره خو مقابله نه کېږي خو تښتئ هغو چې څنګه منډه کړو چې دې غاړې چې نستور دا لاس داسې اوږده کړي که تاسو که خیال کړی اکثر داسې واقعات هم ډېر مشهور چې د پیریانو دا لاس داسې غځېږي نستور چې بسې لاس داسې اوږده کړي غځولي چې باغ دروازه کې یې رانیولي دروازه کې یې رانیولي او په هغه ځای یې سار کړی او بس منتر یې پرې پوکل او په هغه ځای ورته ویلي چې بدبختانو باندې کې ډایرکټ د کاڼي شي په هغو باندې چې څنګه جادو یا هغه منتر پرې ولګي نو بس هغو چې څنګه په کومه منډه کې په کوم سټایل کې روان په هغه ځای ونښلي او کاڼی ته جوړ شي په هغه ځای کاڼی شي ونښلي دی خو چې دغه دا حال ویني دا عمران پلار دا نور ماشومان دا ټول دا حال ویني جلیډي ته خو د مخکې نه پته چې دا پیری دی خو دې نور ته پته نه دوی چې دا حال ویني دوی حیران شي خوله یې وازه پاتې شي او زر دغه له رامنډې کړي نستور له رامنډې کړي چې وروره دا خو د عجیبه کار و او دا تا څنګه چلو کوو دا خو موږ ستا نه نه خبر دا د بیا کیسه وکړي چې ورور داسې کار چې ما خو ستاسو کره ډېر وخت تېر کړو ستاسو نمک مې وخوړو او تاسو ته مې حل نه دی ویلی او تر اوسه ضرورت هم نه خو اوس مجبوري شوه او اوس ته حل وایم چې زه اصل کې عام انسان نه یم او زه د کوی خاف نه راغلی یم او پیری یم او زما ملګری خو زما نه واقعي خبره چې ورک ته نو زه په د هغه په تلاش کې یم ستاسو کره اوس دلته ایثار شوی یم هغه ټول حیران شي او بیا خوشحاله هم شي خاص کر عمران او ماتر ماشومه چې کوم دی نو هغه ته ډېر خوشحاله شي هله وایي زموږ ماما چې دی دا پیری بیا پاتې شي د ډاکوانو چې د ډاکوانو خبره پاتې شي نو هغه ورته وایي چې یاره نستور د عمران د پلار ته وایي چې د ډاکوان سره څه وکړم که ته ستا خوښه نو چې قیصه وله خلاصه کړم خمبیری کړم دله خو عمران پلار ته وایي چې نه وروره د دغې ضرورت به نه دا هر څه چې دي خو بیا هم انسانان دی خیر دی غلطي دې وشوه او څه چې د دې ملک او د دې وطن او د دنیا قانون یې هغه به ورسره کوو به زه دا اوس پولیسو ته ټلیفون کوم به راشي او دوی به ویسو د دې چې څه جرم څه سزا ده جواب والا ورته ورکړي یو زه ټیک ده ستا خو خره بیا د عمران پلار پولیسو ته ټلیفون وکړو نستور چې کوم دی کم په چت پورې چې دوه ځوانان نښلولي دي د هغې نه راکوز کړي کم دوه غلی چې کمر کړي په جادو باندې کاڼی ته جوړ کړی هغو باندې اواز وکړي واپس ژوندي شي بدبختانه غوندګي بس هغه واپس ژوندي شي او ټول چې کوم دی نو راپېږي دي چې خولې پرې راغلي د یېرې دړق وهلو نه او دا توبې وباسي او دا مافیانې غواړي وایي چې مونږ خبر نه مونږ ته پته نه وه لکه زمونږ توبه ده ته زمونږ نه خلار شه نو په دې کې د عمران پلار پولیس ته ټلیفون کړی پولیس هم راښي پولیس د عمران د پلار چې کوم دی نو عرضي رپورټ ته هم والي ابتدایي رپورټ ته والي هغله چې کوم دی هغه ګرفتار کې ویسي او جیل ته یې واچوي او دی خو چې کوم دی نو ټول کور والا پاتې شي نو زر زر د نستور نه ګیر چاپېره شي چې دا ته خو ځوانه پیری نو دی ورته بیا قیصه وکړي نو دا عمران مور ته تپوس وکړي چې ته چې د کوی خاف یې نو کوی خاف نه راغلی څنګه یې ولې راغلی چې تپوس سړی وکړي چې څنګه رالې نو هغه نستورو ته بیا قیصه وکړي چې خوره دا چشمې خو ته زما په سترګو یې که نه یې که نه هغه چې بس وایي چې د دې نظر د لاسه زمونږ د ملک زمونږ د کوی خاف دا قانون دی چې هلته د کم پیري چې کم دی نو نظر کمزوره شي نو هغه وجله کېږي قتل کېږي خو زما ته هم دغه سزا کېده خو زموږ بادشاه چې دی کم دی نو هغه په ما رحم وکړو ما ته چې وایي چې یاره تا وجلی نه شمه
نو بس هغه زه جلا وطن کړم دې ملک ته یې راولېږلم. نو دې ملک کې خو بیا زما نظر صحیح شو، خو زما نه ملګری ورک شوی دی، ملګری هم را سره و. نو زه اوس دغه د هغه په تلاش کې یم او په هغه پسې ګرځم. نو ټول خوشحاله دي یاره ځه دا هم ښه وه. عمران پلار ورته ووایي چې یاره زما خو د اول نه شک و، تا چې کوم کارونه او کوم چلونه کول او کوم کمالونه به دې کول، نو یاره زما په شک راغی چې دا خو د عام سړي کار نه دی. خو څه مې ویلې نه شو، بس اخر زما هغه شک چې کوم دی نو هغه ښه وښود. ماشومانو ته هم خوشحاله. خیر ورځې تېرېږي شمو چې کومه ده نو دا رو ترو د نستور ته ځان نور هم نږدې کوي او ډېر چې کوم دی نو مینه یې ورسره شروع کړې او ډېر ورته ځان نږدې کوي. نستور چې کوم دی نو د هغه هم د دې ماشومې سره ډېر چې کوم دی نو بې حده محبت او مینه یې ورسره شروع شوي او ډېر یې خوښه. نو دا یو ورځ دا نستور چې کوم دی نو د سهار په دې خپل کټ کې پروت وي. دا شمو چې کوم دی نو په پیاله کې وله چای یا څه وله ویسي او لاړ شي. دا نستور راپاڅي نو دې په سر باندې لاس راکږي او ورته وایي چې یاره لورې ته خو ډېره ستړې شوې او ډېر دې ځان ستړی کړو، ته مه کوه دونه کارونه مه کوه، ځان ولې دونه کړی. بیا ورته وایي چې نه زه خو به ستا خامخا خدمت کوم او ته خو زما د پلار په شان یې ستا خدمت نه کوم د چا به خدمت کوم. هغه ډېر خوشحاله شي په سر وله راس راکږي. بیا د شمو یعنې دا جلیډي چې کوم ده د ماشومې په شکل کې نو دا سر کاته کې و داسې ژړا غوندې کې شروع کړي، خفګان شروع کړي. نو هغه ورته وایي ولې لورې ولې ته ولې داسې خفه شوې، ولې څه خفګان دې زړه ته راغی. هغه وایي چې یاره زه چې زما مور چې ژوندی و نو هغې به ما ته قصې کولې، هغې به وایي چې یاره دا پیریان میریان چې نو لکه د دیو طاقت چې دیو په خاص څیز کې د دیو دا طاقت بند دي او هسې دا سوچ مې کوه هسې نه که ستا هم داسې څه څیز کې طاقت بند دی هغه دنه څوک وانخلي. او داسې مې اورېدلی و چې د دې پیري نه دغه طاقت داسې چې څوک والي نو بس د پیري هغه طاقت بیا ختم شو، هغه مړ کېږي بیا. نو نستور وخاندي نو ورته وایي چې او لورې دا خبره خو تا ټیک اورېدلې وه، زموږ د ټولو پیریانو طاقت چې دی نه په څه نه څه شي کې بند دي او زما طاقت هم داسې په یو شي کې بند دی. بس ته فکر مه کوه چې کوم دی هغه ډېر په محفوظ ځای کې ده، ډېر په یو عجیبه څیز کې دی. د ریشمو یعنې د جلیډي خو دا خواهشي دی کوشش چې ما ته دا ځای معلوم شو، دا شیز راته معلوم شو ولې چې د هغې خو اصل غرض په هغې کې. نو هغه وایي چې په څه کې دی ستا طاقت په څه کې دی او دا څنګه په حفاظت کې دی، زما خو یقین نه راځي. هغه ورته داسې د مټ نه چې کوم دی نو لستوڼی اوچت کړي په هغه باندې علاکټ چې کوم تللی دا وایي وینه دا چې زما سره وي نو څوک به زما خواله راشي او څنګه به یې زما نه والي او بس دا زما سره ښه محفوظ ته بالکل بېغمه. دا لږ ساعت نه غلي او بیا وایي چېره ستا خبره خو صحیح ده خو یو کار وکړه ته خو هسې د انسانان دنیا ته راغلی او ستا پسې دښمنان ډېر ګرځي او ما داسې خوب لیدلی دی چې کوم په تا پسې څوک ګرځي او ستا نه د علاکټ په زور اخیستی دی او زه اوس یېرېږم او ته داسې کار وکړه چې د علاکټ چې کوم دی نو دا له ځان نه لرې کړه او چېرته په کور کې محفوظ ځای کېږده که نو که په چا چېرته دښمن حمله وکړي څه ناشنا څیز د باندې راشي نو ستا علاکټ په تا سره نه تا به بل ځای ایښی نو بس محفوظ به نستور چې کوم دی نو هغه ساده باده یو ځوان او ساده باده پیری د هغه دومره پیچیده خبره ته چېرته خیالي چې رایا دا به زما سره څوک دوکه کوي. هغه وایي او دا خبره دې هم ټیک وکړه ستا خبر صحیح دی چې په ما پسې خو به ډېر دښمنان ګرځي، ډېر خلک به راپسې ګرځي، جادوګر یا بلاګانې دا به راپسې ګرځي او دا لاکټ چې کوم دی نو دا خو محفوظ کول غواړي او خاص کر د سامړي جادوګر چې کوم دی ذکر پکې وکړي هغه چې کوم دی نو هغه به په دې پسې خامخا ګرځي. نو وایي نو کوم ځای کې کېدو ګوره چې زما په دې کور کې به یې چېرته پټ کېدو نو هغه ورته وایي جلیډي ورته وایي چې یار داسې کار به وکړو چې دا کمرو نه شاته چې هغه غټه کمره را سټور غوندې کې چې کباړ مباړ او دا څیزونه میزونه چې پکې پراته دي هغې کمرې ته داسې هم څوک نه دي او بس وی به سوال ته پکې وي. دا ورته وایي زه صحیح ده راځه چې ځو. بس دیو د کمرې نه وځي په دغه ټایم کې چې کوم دی نو څوک په کور کې نه بغیر د کاکا نه کاکا هم خپل کارونه کوي نور ټول چې کوم دی نو بهر ته وتي په سکار څه غرض باندې تلي نو بس دا چې کوم دی دواړه لاړ شي زر زر غلي لاړ شي سټور ته لاړ شي هغه کوم کباړ هغه کمرې چې هغې ته لاړ شي هغه ته چې لاړ شي نو بیا ورته دا نستور وایي چې اوس څنګه چلو که په څه کې کېږي
دغه ورته وایي چې سوچ کوي او چې هغه زړو بوټانو کې کېده دا خو زاړه بوټان دي کباړ نه په دې څوک څه کوي چې بیا کولاوئ. نو نستورو خپل لاکټ د خپل مټ نه کولاو کي ساده کاسي که نه او داسې یو رومیال راولي په هغې کې کېږدي هغه پیتاو راتاو کړي او ویسي په بوټ کې کېږدي په زوړ بوټي په هغې کې کېږدي او بیا د هغه ځای نه راوځي واپس خپلې کمرې ته راشي خو دغه ته وایي د شمو ته وایي چې بچوړیا ته به داسې کار وکړي چې چاته به هسې نه چاته حل ووایي کور کې هم که چاته چې پته ده خو چاته به حل نه وی او داسې به نه وی چې یاره د ده طاقت چې کوم دی نو په لاکټ کې دی او لاکټ موږ دغه ځای ښه راډو به چاته داسې څه ذکر نه کوي هغه وایي زما څه کار چې زه چاته ذکر کوم نو ته بلکل بېغمه شه او بس دا چې کوم دی دغه دبوس پروت یو زما اړه چې کوم دی نو اوس بځای شو ته هم بېغمه شه. بیا شمو د هغه نه کمرې نه راوځي زر زر راشي اوس خو په هغه لړمي په جلیډي باندې لړمي چې یاره زه اوس د دې کوره ووتی او پسې طریقه لاړه چې بلبتوړي ته او هامون جادوګر ته مې دا خبر ورسوله چې یاره لاکټ چې کوم دی نو بل ځای ته مې ترې واړو نو دا چې څنګه راشي اوس سوچ کوي چې په څه طریقه را کور نه وځم نو چې راشي نو کاکا ته وایي چې کاکا زه داسې کار کوم چې صرف ختم شوي دی بازار ته ځم چې صرف راوړم او ته وایي لورې ته مزه ته خو ماشوم یو ډېر کارونه دي کلي ستړي شوي وو بازار ته مزه خیر ده زه بازار ته ځم زه به راوړم هغه نه نه کاکا ته خپل کار کوه داسې مو ځګاره شوي یم ځم بس زه به اوس راوړم بیا وایي زه صحیح ده لاړه دا چې څنګه د کور نه بهر راوځي ګیر چاپېره وګوري څوک نه نو بس یو نری غوندې ککري کوو یو د ځان نه کارغه یا داسې څه مارغه د ځانه جوړ کړي او بس هغه ځای نه والوځي چې والوځي واپس ځان قبرستان ته راورسوي او قبرستان ته نه واپس ځان هغه غار ته د بلبتوړي او د هامون جادوګر کوم غار چې هغې ته ځان راورسوي او راشي چې څنګه راشي راننوځي نو هامون جادوګر چې کوم دی نو هغه څه جادو پخې لګیای نو دا چې څنګه وګوري دواړه چې دا خو جلیډي راله دا بلبتوړي ته تپوس وکړو جلیډي وایي ته دونه څنګه زر رالې او ته څه کوې او تا خو دونه وخت نه دی شو ته موږ څه کار نه لېږلي هغه ورته وایي بس ترور یې ما خو کار کړی او ټول خوشحاله شي دواړه خوشحاله شي څنګه یې کړی بس وایي سړی مې دغسې په مکار کې بجال کې راګیر کړی تېری او لاکټ مې ترې لرې کړی دی او داسې په یو ځای کې مې ایښی دی وایي په څه ځای کې دی ایښی دی موږ ته شا به زر زر دی وښی نو وایي بس داسې یو دا کمرو نه شاته یو سټور دی په سټور کې بوټان موټان پراته دي او په بوټان کې موږ ایښی دی ما ایښی دی هغه پیري ایښی دی او هغه د مټ نه لرې کړی دی او وایي ښه اوس کار وشو ښه وایي دا راته وایي چې په دې ټایم کې هلته په کور کې څوک وو که نه چې هغه وایي هېڅوک هم نه وایي صرف نوکر او نستور چې کوم دی نو هغه و خو اوس پته نه لګي یا به او یا به نه نو بیا دغه ته وایي بلبتوړي ته وایي چې شابه ترور وایي ما خو خپل واده پوره کړه لاکټ مې د هغه پیري نه ایستلی بل ځای کې مې ایښی خو اوس ته شابه خپله واده پوره کوم ماله چې کوم دی 4 مړي اوس ماله راکړه چې زه وخورم چې هغه ورته وایي چې مړي دله درکوم خو ته شابه څنګه چې زر راغلی داسې زر بیا لاړه شه او هلته اندازه واله چې په کور کې څوک دي نو هغه چې دا خبره واوري نو هغه بیا د ځان هغه مارغه جوړ کړي نو دا جلیډي چې کوم دا د ځانه بیا هغه مارغه جوړ کړي یا څه څیز د ځانه جوړ کړي او بس فن کې چې کوم دی نو واپس هغه کوټې ته ورسي چې کوټې ته ورسي نو هلته هم په هغه ونه کې کښېني په کومه چې دغه کوټۍ سره خواته جوخته لګېدلي چې اندازه والي نو دا نستور چې کوم دی په دغه ټایم کې دا نستور د خپلې کمرې نه راوځي او ګیر چاپېره چې کوم دی نو وګوري تپوس وکړي کاکا نه کاکا وایي شمو څه شوه ماشومه څه شو هغه وایي صاحب هغه وایي بازار ته لاړه وایي چې صرف ختم شي دی هغه راوړم وایي چې نور څه شو وایي چې یاره عمران او هغه د عمران پلار او عمران مور خو چېرته د چا کره تللي دي او عمران او محترم ماشومه چې کوم دی سکول ته تللي دي بس کور کې صرف زه یم او چارلي چې کوم دی د هغه هم پته نه لګي چې څه شو جو ښه ته ځه زه داسې د ښار ته چکر وهم داسې د پوله پورې سګیر چاپېره ځم که چېرته ملګری مې په نظر راشي بیا راځم او زه صحیح ده صاحبه ته چکر ووه بیا راځه بس دا نستور چې کوم دی په دغه ټایم کې چې کوم دی منتر جادو کې بس د هغه ځای نه ځان غیب کې لاړ شي وځي او دا جلیډي خو ته بار ته په دې ونه کې د مارغه په شکل کې ناستی ګوري ییني دی چې څنګه د هغه ځای نه غیب شي وځي بس
دا هم دغه ځای نه راولو چې ځان فان کې چې کوم دی نو واپس بلبتوړي او هامون جادوګر هغه غار ته راورسېد چې څنګه راشو نو هغه ته وایي بس ترور وایي کور کې هېڅوک هم نشي بغیر د یو نوکر نه چې کوم دی هېڅوک هم نشي او نستور چې کوم دی نو هغه اوس په دې ساعت د کوره ووته او لاړ د دې نستور دا اوس به خلک دا تپوس کوي چې یاره نستور خو خپل لاکټ په بوټانو کې ایښی په کاباړ کې یې ایښی نو ده دا جادو څنګه وکړو په هوا څنګه ولوتو یا د دغه ځای نه څنګه غیب شو نو دا د داسې وکړو چې تر څو دا لاکټ چې کوم دی که ده په بل ځای کې ایښی او که د ده سره ایښو چې د ده په قبضه کې لکه د ده پې کنټرول وي د ده جادو د طاقت کار کوي خو چې د بل لاس ته ورغی د ده کنټرول نه ووت نو بیا چې کوم دی د ده طاقت ختمېږي نو دا جلیډي چې کوم دی واپس ځان ته راورسو هغو ته وي چې بس کور کې هېڅ څوک هم نشته صرف یو نوکر دی نستور چې کوم دی هم اوس ته کوره وتله او شابه ترورې اوس ته خپل واده پوره کړه که نه بس دا بلبتوړي چې دا خبره واوري بس خندانه شنه شي په شا واوړي دا وایي څه خبره او بیا چې جادو وکړي چې جادو وکړي چې غرابې شي 3-4 مړي چې کم دی نو راوغورځېږي داسې یو طرف ته جلیډي چې ورمنډې کړي جو په هغې ور شروع دې خوا بلبتوړي او هامون جادوګر چې دی نو دوی یو بل سره سوچ کړي چې اوس به څنګه ځو دا سیز به څنګه رالو نو هامون جادوګر ورته وایي چې بلبتوړي ناسا چوړي که ستا خوښه نو ما یو ترکیب په زړه کې دا ورته وایي هامون کټاسر یې څه ترکیب دی یو چې ترکیب داسې دی چې دوی چې کوم دی لاکټ خو په زړو بوټانو کې ایښی دی او داسې کار به وکړو چې ځان به په داسې شکل کې به لاړ شو چې د چینۍ لوښې به راسره او ښایسته د شیشې لوښې به والو د چینۍ لوښې به والو او دا به په شا کړو لاړ به شو مخه کوټۍ مخې ته به ودرېږو جره زړو بوټانو په زړو پیزارو چې کوم دی نوي نوي لوښې والو او په چل ول به د دې نوکر نه دا بوټان چې کوم دی نو سره دا بوټان هر څه به راوالو چې کله دا لاکټ موږ ته بېلا شو خو یې به سپکې بلبتوړي ورته وویل کټاسر یې غوندې هامون کټاسر یې دا ریښه خبره وه او بس زه چې ځو دا خبره رسوي نو بس دوی چې کوم دی په جادو باندې ځان له لوښي او دا هر څه را پیدا کړي د شیشې غوټې دې دغه ته واچوي دې اوږو ته واچوي او ځان چې کوم دی د عام انسانانو په شکل کې لکه څنګه عام انسانان چې او داسې د غریبانان خلک مزدوران دا لوښي موښي خرڅوي په دغه شکل کې ځان جوړ کړي او جادو کوي بس په یو پړق باندې د عمران د کوټې نه بهر ته ولاړ چلته ولاړې بس دا وادونه کوي په زړو پیزارو په کباړونو په پلانکي باندې چې کوم دی نوي د چینۍ لوښي والی او نوي سیټونه والی پلانکي او دا ور وټاکوي چې ور وټاکوي جو کاکا چې کوم دی هغه لګوي څه کار مار کوي جو هغه راوځي چې راوځي دوی ورسره مخې ور ورته کولاږي دوی ورسره مخې ته رادن نه شي دا ورته وایي جي تاسو څه وایي وایي چې بس دغه مونږ زاړه بوټان کباړ هستی چې نو په هغه باندې وګوره دا ښایسته لوښي لوښي ورته کولاږو ټول نوي لوښي مزیدار دا ښایسته لوښي پې موږ ورکړو کاکا حیران شو په زړو بوټانو باندې دا لوښي ورکوئ هغه وایي ستا سره که زاړه بوټان یې کباړ مباړې خو خاص کر بوټان پیزار په دې باندې موږ لکه دا د چینۍ دا لوښي دا د شیشې دا سوټونه ورکوو کاکا خوشحاله شي چې دا خو کار ښه کار دی ته ورکه زه ځم ترته زاړه بوټان ګورم او دا خو چې کوم دی نو که بي جي او نایک چې کوم دی چې راغلو نو به ډېر خوشحاله زر منډې کې ځو چېرته 2-3 جوړې زاړه بوټان وګورې راوړي بوټان هغو ته کېدو دا هامون جادوګر ولګي زر په بوټانو کې لاس وایي چې په دې کې څه شته که نشته په هغې کې څه نه وي جا ورته وایي کاکا وایي لاړ شه که نور یو 2-3 جوړې بوټان دي چې را پیدا کړه چېرته که په دې سټور کې که چېرته یې نور را پیدا کړه راوړم نور راوړه یو 3 جوړې نور راوړو بس دا د چینۍ دا سیټ درته ټول پاتې کاکا خوشحاله شي جار ته خو ډېر ګران سیټ دی او دا سړي چېرته لیوني شوي دي خو زه ته یې څه کړې خو چانس و کاکا ته څه پته چې غر کېږم کاکا چې منډه چې لاړ شي په سټور کې ګورو چې هلته وښایي خبره چې 100 جوړې بوټان پراته وي بس هغه چې ټول غېږې ته چاپېره کې راپنډې کې جو راوړو هغو ته یې مخې ته واچوي چې امون زر حملې وایي یو بوټ رالي په هغې کې دننه لاس وایي بل رالي دننه پکې لاس وایي دا نوکر کاکا چې تپوس کوي دې کې وایي وروره ته پکې څه ګورې چې هغه یو ساعت لري چې غلی شي بیا وایي په دې کې زه منګکان ګورم منګکان پکې ګورم هسې نه چې منګکان یې پکې یا درې واړه وخاندي چې لکه دا خو یې ګپ ولګو جو داسې یو بوټ ګوري یا یو بوټ چې په لاس راشي څنګه چې پکې لاس دننه کې پای کې لاکټ پروت وي او لاکټ دغه لاکټ خو چې کوم دی د بدل سړي لپاره ډېره تیزه ګرمي او ډېر تیز چې کوم دی د هغې کششي طاقت نو څنګه چې د هغې سره د ده دا لاس ولګي نو بس ده ته یو کرنټ ونه کې محسوس شو دی ته زر بیا لاس راوباسي دی چې ته لاس راوباسي چې بلبتوړي خو پې پوه شي کاکا خو په دې خبره نه پوه اته تاسو کوئ ولې وروره وایي چلو
بیا وخاندي یاره وایي منګک و چې چلم بس ته بېغمه شوه دا منګک چې کوم دی کور ته چې زه لاړم که نه نو د ده به زه غور وکړم او زه بس دې چې کار وکړه چې دا بوټان مونږ الو دا ټول لوښي تا ته پاتې دي یو مونږ نه وړو دا ټول لوښي ستا کاکا حیران شي چې دا څنګه چلو دا څنګه دغه دی او بس هغوی چې کوم دی نو هسې هغه بوټان چې کوم دی هسې د عریضي غوندې کې څادر ته یې واچو بوجۍ ته یې واچو چې کوم دی په آنن فانن کې کاکا لا پوه هم نه چې دا څنګه چل دی او څنګه چل دی هغوی دا کوټۍ نه وځي بس دغه ځای نه غیب شي دغه ځای نه غیب شي ډایرکټ چې ځان دی کوم دی د سامړي جادوګر دربار ته ځان ورسوي دربار ته ځان ورسوي هغه ته وایي بادشاه سلامت او د جادوګرو بادشاه او د بدروح او د بلاګانو بادشاه او تا دې مونږه لاکټ راوړ بادشاه چې لاکټ ویني بادشاه ډېر خوشحاله شي یار دا خو ډېر خطرناک مهم چې دی دا دیو سرانجام کو ډېر غټ کار دی وکړله بس ځان سره یې خواته په چوتو کرسو باندې کښېنې په دربار کې ډېر عزت وکړي او ډېر انعامونه وله ورکړي د هغو چې کوم خپل څه انعامونه کیدی شي ډېر انعامونه وله ورکړي ډېر ترې خوشحاله شي بیا ورته وایي بیا یې ولیږي دغه ځای نه چې بس اوس تاسو تللی شئ دې خوا نستور چې کوم دی نستور په هوا باندې روان یې ګیر چاپېره د دې ښار نه ګیر چاپېره چورلي چې یاره په څه ځای کې ګورم که دا ملګری مې په نظر راشي خو بس څنګه چې دا کاکا دا بوټ دی دغه له ورکړي همون جادوګر له ورکړي او هغه ته هغه لاکټ والي او د هغه ځای نه غیب شي یعنې لاکټ چې کوم دی د نستور د قبضې نه ووت نو چې څنګه ووته نو دا د نستور طاقت ختم شي چې ختم شو نو بس هغه خو په هوا باندې الوځي او بس د هغه هوا نه ورو ورو راغورځېږي 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 راشي چې په ځمکه ولي حیران یې چې یاره خدای پاکه دا څاپته را باندې ولګېده زه خو ښه په هوا الوتم او رالم په ځمکه ولګېدم چې داسې چل او دا څه کمال وشو بیا هغه خپل منتور وایي داسې چل وکړي خو د الوتو کوشش وکړي خو نه شي الوتی بس اړی ټاک وکړي لړ ټاک وکړي او تندیلې چې کوم دی سپېړه را خوشي کړي چې لاکټ مې د چا په لاس ورغلی او لاکټ زما د لاسه ووت د هغه ځای نه رامنډې 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 ولې چې هغه خو ځان اوس غیبولی هم نه شي او الوتی هم نه شي مجبورا به هغه پیدل راته رامنډې 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 دا ساپ یې رامات شو دغه دی چې کور ته ځان راورسوي چې کور ته څنګه راشي کاکا ته څه ونه خو ځان سټور ته ورسوي چې سټور ته ځان ورسوي بوټان ګوري هلته بوټان نه بس زړه یې خولې له راشي زر زر کاکا پسې منډې کړي کاکا دلته بوټانو هغه څه شو په دې کې د عمران مور او پلار دا ټول راغلي هغه ورته وایي په دې کې چې دی دا کاکا نه دا تپوس وکړو چې په دې کې د عمران مور راشي وروره وایي کاکا خو نن عجیبه کار کړی دغسې کاباړ کې اوس بوټان پراته وو چې یو دوه کسه راغلي او هغو له یې ورکړي دي او هغه وړو دا ګوره دومره ډېر لوښي ورته پرېښي نستور چې کوم دی تندي له ټاک را پرېږدي او په ځای کښېني سم خفه شو یا ورته وایي وروره ته ولې خفه شوې تا څه مسله ده څه چلو شو هغوی غټه ناسازه وشو وایي څنګه ناسازه وشو څه چلو شو پاکه بوټانو کې وایي زما لاکټ پروت و کوم کې چې زما طاقت و او هغه چې کوم دی دا دوه کسان چې کوم راغلي دا ټیک چېرته جادوګر وو یا څه بلاګانې وې او دا سامړي جادوګر رالېږلي و شمو څه شوه شمو خو نوکر ورته وایي هغه هم نشته جیا خو د سهار نشي غیبره دغه وایي څه شی و که نه څه بلا وه او د ماشومې په شکل کې راغلی و بس زموږ سره یې دوکه وکړه ټول خفه شي یاره ټول خفګان کې کښېني ګډ وډ ناست شي یاره دا خو یاره څه بده شو او د نستور لاکټ چې کوم دی کم کې چې د طاقت و هغه خو لکه زمونږ کاره و زمونږ د کوره ووت لاړ ټول خفه یې ډېر په خفګان کې نو بیا دا کاکا چې د کاکا ټول نه ډېر زیات خفه چې یاره دا خو ما را بوټان ورکړل دي خو نه نستور ورته وایي جزا خیر د کاکا ستا ګناه نه ده تا ته خو مونږ ویلي هم نه او تا ته پته هم نه و انسان یې تا ته څه پته وه چې په دې کې زما لاکټ دی زه خیر قسمت د دا منظوره وه خو بیا نستور پاسې هغو ته وایي چې یاره زه داسې کار کومه چې زما لاکټ چې کوم دی نو زما د لاسه ووت او اوس چې کوم دی سامړي جادوګر به په ما پسې خامخا څوک رالېږي او کوشش به کوي زما را قبضه کولو او زه چې کوم دی د دې ځای نه خپې سپکم ولې چې زما سره خو طاقت نشته او چېرته په پناه ځای کې به کښېنم ولې چې دې کور ته خو مخکې نه جادوګر او دا څیزونه راغلي دا ځای معلوم کړل د بل ځای ته ځم دا ځای به ورته نه معلوم او په دې کې به زما خیر
دا ټول خپه چې یاره ړی خدا نه مني چې دی پرېږدي بل ځای ته لاړ شي خو مجبوري او نستور چې کوم دی دغه کوټۍ نه وځي ټول پسې ډېر خپه دغه کور نه لاړ شي او ځي نو دغه ځای پرېږدي دغه ښار دغه ښاریه پرېږدي لاړ شي او شړې ته وځي شړې ته چې وځي نو په شړې کې ګرځي نو هلته یو خوشی غوندې کې کانډري او چت یې هم څه ګډوډ شوی او دروازې ټوټه پوټه او دیوالونه یې څه رغښتې غورځېدلي او څه چې کوم دی روغي خو څه نه څه لکه د سوري ځای پکې نو دی زر هغه کانډر ته ننوځي هغه کور ته ننوځي چې یاره په دې څوک شک هم نشي کولی نه دې ځای ته څوک راتلی شي نو دلته به څه ورځې پناه واخلم بل خوا د بیلبتوړي او هامون جادوګر چې کوم دی په خپل غار کې ډېر خوشحاله جار موږ خو غټه توره واله بادشاه راله ډېرې نامونه راکړو په چوتو کرسیو ځان سره کېنولو د نورو جادوګرانو یا نور بدروحو یا د نورو بلاګانو په مخ کې چې کوم دی زموږ عزت خو ډېر شی واښ ځان ورته څوک ښکاري په دې کې ورته سامړي جادوګرو ته بیا سوال جواب وکړي چې شاه به فوراً په دربار کې حاضر شي دوی فوراً دربار ته حاضري وکړي نو سامړي جادوګرو ته وایي چې لاکټ خو تاسو راوړ اوس به داسې کار وکړي چې نستور پیری چې کوم دی نو هغه هم ماله پکار ولې چې د لاکټ چې کوم دی د دې سره چې تاسو هغه هم راونیسئ او راولئ او موږ یې ګیر کړو او خپل مذهب ته خپل قانون ته یې راواړو نو زموږ به ډېر پکار شو زموږ طاقت به پې ډېر سیوا شي او شاه به یې وځای به نستور پسې رسوی او نستور راوړئ بیلوتوړي د خاندانه شنه چې په شاه واوړي چې یاره د جادوګرو بادشاه او د بدروحونو او د ګناهګارو خلکو بادشاه ته بې غمه شه او نستور چې کوم دی د نستور سره خو دغه لاکټ چې دی دا ورسره طاقت و دا ترې راغلی دی او نستور خو ته بې غمه اول چې مونږ یې ردولي چې راولو سره طاقت ډېره اوس خو به یې د سټ نه ونیو سو رابویلو او ته بس شا به ځان پسې ورسوی فوراً کې چې کوم دی نو نستور ونیسه یې راول نستور خو ته خو د مخکې نه پته وه چې خامخا به ما پسې څوک راځي نو هغه د هغه ځای نه خپېس پکې ګړي بیلبتوړي او هامون جادوګر چې کوم دی نو هغه راشي او دا کوټۍ نه ګیر چاپېره وچورلي په څه طریقه باندې او معلومات یې وکړي خو لکه هلته نستور نه وي د هغه ځای نه وتی نو بیا او په غوسه کې چې جار سړی خو چېرته وتېری بل طرف ته تللی نو هغو لاړ شي یو ځای ګرځي بل ځای ګرځي دا قصه به په ځای پرېږدو بل طرف ته په دې کوی خاف کې چې کوم دی نو د نستور یو ملګری پیری او د هغه نوم زکوټه نومي هغه هم د یاماک په شان دی کوم چې دی نو د نستور ډېر جوخ ملګری خبره چې د لغړې سینې یارې خو کله چې د نستور د کوی خواب نه راویستی کېږي او یاماک ورسره راوځي نو د زکوټه بدقسمتۍ سره په کوی خواب کې نه وي هغه د خپل مور چې کوم دی د هغې سره تلی بغداد ته تلی د خپلې ترور سره میلاوېدوله چې کله واپس راشي د نستور تپوس وکړي چې نستور څه شو نو هغه ورته وایي چې یاره هغه خو داسې د هغه نظر کم شوی و باچا چې کوم دی نو هغه ورته د قتل په ځای چې کوم دی نو داسې د بې دخلۍ سزا یې ورته اورولې ده د انسانانو دنیا ته یې لېږلی هغه ډېر خفه شي چې یاره دا خو سخت بد وشو دا خو چې زه وې نو د یاماک سره به ورسره زه هم تلی وم دا خو ډېر سخت بد شوي دي خو خیر بیا هم دغه خوی خواب نه چې دی نو هغه هم راکوشي د انسانانو دنیا ته راشي او الوزي نو د نستور دا خوشبو پې لږه لګي چې نری خوشبو پې لګي په یو ځای کې پې دا خوشبو تیزه ولګي چې تیزه پې ولګي بس دی زر هغه ځای ته ځان ورسوي راولوځي چې راځي نو خو د عمران دلې کوټه یې کوري په هغې کې خو نستور ډېر وخړولی نو د دغې د وجې د نستور د هوا د خوشبو چې دا په هغه تیزه لګي نو دی چې کوم دی بخښنه غواړم ورځ دوه راباندې لږ تکلیف و بیماري و د هغې د لاسه مرۍ مې اوس هم ګډه وډه ده خو ستاسو لپاره داسې مې چې خامخا ریکارډینګ کوم نو که اواز مې لږ ګډ وډ وي نو بخښنه غواړم د زکوټه چې کوم دی دغې کور ته راشي او دې کوټۍ ته راشي په دغه کوټۍ کې چې کوم دی نو ډایرکټ راښکاره شي چې څنګه راښکاره شي د ده یو خپل مخصوص انداز یو خپل مخصوص ټکي چې دی څنګه ښکاره شي یا کله په غوسه کې راشي نو دی هغه وایي مخصوص ټکي انداز د ده داسې چې څنګه دی به دې کوټۍ کې راښکاره شي نو بس دی را سینه ځاله داسې وایي زیبیناپ دا د ده یو مخصوص ټکی دی د اواز یې کوي زیبیناپ
او بس ما ته وایي کار وښیه چې زه څه کار وکړم کم سړی وخورم دا د یو څو مخصوص ټکي دا پیره چې څنګه راښکاره شي دا زګوټه راښکاره شي نو د ده خو تیره تیره ښکري او کم اصل د کوی خاف هغه چې کوم د هغه شکل یې په هغې کې راښکاره شي نو دا ټول چې ویني عمران یو پلار او دا عمران مور او چارل دا ټول ناست وي نو بس دا ټول ورپېږي چې خدای پاکه دا څه بلا راغله هغه ورته وایي وروره تو څوک یې او ته څوک خورې ولې خورې او ته څوک یې څه له راغلی عمران پلار ورته هغه ورته وایي زه بیناب زما ملګری چې دی نو د هغه خوشبو دلته راځي د نستور او شا به یې ماته زما ملګری ښه او که نه نو ګورې یو کس راته ښایي چې یو کس خورم هغه ورته وایي نستور ستا ملګری او هغه وایي زما ملګری نستور خو وایي زمونږ ملګری هم و خو زمونږ ډېر ورور و زمونږ دلته یې زموږ سره ډېر وخت تېر کړی بیا ورته ټوله کیسه وکړي چې یاره داسې د هغه لاکټ چې کوم دی نو په غلطۍ سره داسې زموږ نه خراب شو هغه جادوګر وړی دی او د دغې یارې نستور چې کوم دی نو د دې کور نه وتی دی او بل طرف ته تللی خو دی خبر چې کوم ځای ته تللی مونږ ته یې ځای هم نه دی ښودلی او تللی دی چېرته به غریب عاجز به چېرته وي چې دا خبره چې د کوټه ته پته ولګي چې دا خو هم د هغه خیرخوا وو او د هغه ملګري وو نو د هغو خو اول شکریا هم ادا کړو بیا خفه هم شي چې یاره د نستور چې کوم دی لاکټ چې کوم دی چا تختولی دی نو دی بیا په هغه ځای کې اواز وکړي دا سینه وډبوي زه بینا په بس وایي زه لاړم خپل ملګری لټوم دی له کوره راوځي یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي چکر یې لګوي او دی په دغه ځای کې دا سوچ هم کوي چې یاره نستور په دغه کور کې یوازې نو یاماګ څه شو ولې چې د هغه سره خو یاماګ هم راکوشي دا سوچونه کوي ګرځي نو په یو ځای کې په ده باندې د یاماګ خوشبو پې ولګي د یاماګ خوشبو پې ولګي او ښه تیزه خوشبو پې ولګي نو دی خو په هوا یې الوځي نو دی په هغه خوشبو پسې ور روان شي نو څه ګوري چې په یو ځای کې ګڼه ده داسې یو بوډا پاړو دی ورسره زوی دی او ماران دغه ورسره دی دا ابین ورسره دی هغه غږی مارانو ته ګیر چاپېره دی اصل کې دا بوډا پاړو چې دی دا ډېر په دې پټو مټو کې ګرځېدلی په یو ځای بل ځای کې ګرځېدلی چې دا یاماګ مار خو زما نه تښتېدلی دی او دا بیم او دا باجا ورته غږی چې په څه طریقه چې کوم دی دا مار زه راقابو کړم چې دا له خزانې مزانې راوباسم او یاماګ چې دی نو خو د بیلبتوړې په لاس ورغلی او هغې په خپل کوم د هامون او د بیلبتوړې غار چې په هغې کې قید کړی په پنجره کې بند کړی جادو پې کړی نو بوډا پاړو ته هم دا یاماګ مار نه میلاو شوی نو دی په دغه ورځ هم چې دی ګیر چاپېره ښه ګرځېدلی خو بیا راغلی تماشې لګولي او ماران چې کوم دی خلکو ته ګډی خو په دې فکر کې مې یار چې دا یاماګ مار به ماته کوم ځای کې میلاوېږي نو دې زکوټه چې کوم دی په دې الوځي رالوځي نو په ده باندې د یاماګ خوشبو ولګي دی چې لاړ شي نو دا خوشبو چې کوم دی د دې مجمې نه د دې ګڼې نه راځي دی دې ګڼې ته ورکو چې اوس خو دی غیب یې لکه په غیبي شکل کې چاته ښکاري نه نو دی چې اندازه والي نو دا خوشبو چې کوم دی نو د دې بوډا نه راځي نو ده ته پته ولګي چې ښه دا خو پاړو دی او دې پاړو ټیک چېرته د یاماګ مڼکه چې کوم ده د یاماګ کم غمی چې دی کم طاقت والا هغه یې ترې راغستی او دا خوشبو ځکه ده ته نه راځي دی لاړ شي نو د دې بوډا نه داسې ګیر چاپېره چور وړي چې بد ورته ګوري چې یاره دا مڼکه یا د خوشبو د ده نه ولې راځي دا چې ده سره څه شی دی نو دی چې د ده نه ګیر چاپېره چورلي نو دې بوډا ته هم پته ولګي چې یاره څه شی خو رانه ګیر چاپېره چورلي خو چې څه شی دی نه خو اوس هغه خو هم داسې وړوکی ماشوم نه وي نو دا زکوټه د ګیر چاپېره وچورلي نو څه ګوري چې په جیب کې د یاماګ مڼکه چې ده نو هغه د پاړو په جیب کې پرته وي دی چې غلی په جیب کې داسې لاس ور ومنډي او مڼکه ترې راوت او د دې بوډا په اوږه لاس کېږي د بوډا په اوږه چې لاس هغه کېږي او بوډا په رپېدو شو بوډا ته خو پته ولګي چې څوک ښکاري نه و په اوږه مې لاس پروت دی بوډا ته پته ولګي چې بلا داسې شی دی او په دغه ځای کې دا زکوټه اواز وکړي بوډا ته و چې بوډا تا خدای تباه و برباد کړه تا زما د ملګري نه مڼکه راویستې ده او ته د هغه په مرګ پسې وي او تا له هغه نه مڼکه راویستل تا خو د هغه ټول طاقت ختم کړی هغه اوس چا وجلی او زه خو به اوس تا ژوندی نه پرېږدم بوډا چې کوم دی په رپېدو شو دا خولې پرې راشي ګیر چاپېره خلک هم داسې غیبي اواز واوري چې خدای پاکه دا صافت هغه وتښتي د هغه ځای نه بوډا دا په ملتونو په سوالونو شي چې یاره ما پرېږده زما سخته غلطي شوې ده زه خو د خزانو په لالچ کې راغلی وم بس تا خو مڼکه واغسته ما ته اوس څه ونه ویم زما نه قلار شي زکوټه چې کوم دی بیا ته قلار شي وایي چې یاره اوس به دې شي ته به اوس قلارېږم مڼکه هسې ما ته میلاو شو
تپوس دې وکړي چې څه دې کوي مار دې څه کو هغه ورته وایي چې یاره بس داسې خو ما په ټوکرۍ کې بند کړی و زه دې به بل کوم او سهار چې زه رالم را ټوکرۍ سوری شوې وه هغه چېرته وتی او ډېرې ورځې پسې زه هم وګرځېدم خو زما په لاس هم رانغی د کوټه بوډا پاړو په هغه ځای پرېږدي لاړ شي ګرځي پر یو ټول ښار کې چکرې وایي چې په کوم ځای کې به ماته نستور میلاو شي نستور خو اوس په یو ځای کې یي په دې په کانډر کې یي خو کانډر چې کوم دی په دې دغه باندې بین ولې نه لګي په دې زکوټه باندې بین ځکه نه لګي خوشبو بې ځکه نه لګي چې د هغه لاکټ چې کوم دی د هغه نه پټ شوی نو د هغه طاقت ختم شوی چې طاقت یې ختم شوی نو په دې زکوټه باندې د هغه خوشبو هم نه لګي نستور چې کوم دی نستور اوس په کانډر کې خپه ناست دی چې د ماښام ټایم دی دی داسې شاته په یو ځای کې ناست دی په دې کې ټک ټک وشو او اوازونه وشو څه کړسار جوړ شو نو دی حیران شو چې یاره دا څه چل دی هسې نه څوک راپسې راغلی سړی شکي شي که نه نو دی چې داسې غلی راښکاره شوی دی داسې بهر د داسې کوډاګۍ غوندې که دی داسې ځای دی پرې کانډر کې چې راښکاره شوی دی نو څه ګوري چې یو وړوکی مار دی شین غوندې کې مار دی هغه داسې پروت دی په دایره کې او دی خو یو غټ مار دی کوبرا مار چې ورته مونږ وایو هغه چاجه چې یې داسې کړي کوبرا مار دی هغه چاجه اوس داسې کړې ده او دا مار چې کوم دی نو په دغه مار دا مار یې راګیر کړی دی د مار نه څه دایره هم چاپېره ده او اوس په دې مار پسې ورو ورو نږدې کېږي او کوشش یې دا دی چې دا مار وخورم نو دې نستور چې فکر کړلی نو ده ته پته لګېدل چې یاره دا کوم شین مار چې دی دا خو ګیر دی په دې دایره کې او لکه ده ته نقصان جوړېږي او دا غټ مار پې زورور دی دی خو یې خوري پرېږدي نه او دا شین مار چې دی نو داسې عجیبه غوندې کې چلي په ده خو لکه دی د خوځېدو نه په دغه ځای کې کاهله پروت وي دا نستور چې ورسي او دا کوبرا مار چې د دې لکۍ نه راونیسي هر څه چې طاقت خو د هغه سره ختم وي خو بیا هم هغه پیری او دغه ورسره څه نه څه زور د هغه سره نو دا چجې والا مار چې دی نو دا چې سر راوګرځوي د هغه ځای نه په غوسه کې کوم چې دی دا خپل زهر چې دي نو په هوا کې راولي او د نستور په دې مخ باندې نو د نستور خو بیا هم پیری که طاقت ورسره نور نه وي خو څه نه څه دنیایي زهر یا څه شی په هغه اثر نه کوي نستور چې د لکۍ نه راوړي غاب شي چې دا یو ملک پې ووایي دا بل ملک پې ووایي سر وله خور کړي سر وله خور کړي چې څنګه وله سر خور کړي دغه شین مار ګیر چاپېره دایره چې هغه غیبه شي نستور حیران شي چې یاره دا څنګه چله دایره خو غیبه بیا د هغه مار مخې ته کښېني مار چې نو د هغه نه چې څنګه دایره غیبه شو نو هغه په وجود کې ساه ولګي هغه د خپل ځای نه راپاڅي او راشي او د نستور مخې ته داسې کښېني او نستور ته داسې په غور ګوري نو نستور ته پته ولګي چې یاره دا مار خو زما شکریه ادا کړي نو هغه ته وایي زه ما ته پته ده چې ته شکریه ادا کوې خو زه خیر دی زما دغه وس کېده ستا امداد مې وکړو ځه مزې کوه زه ګرځم دی دا خبره وکړي چې لږ ساعت له دا مار بیا دې نستور ته ګوري ټاقې شي نستور چې ګوري د مار نه په یو پړخ باندې جنۍ جوړه شي جنۍ ته جوړ شو ښایسته جنۍ ته جوړه شي ښه مزېدار او د نستور مخې ته ناست او د خندا راشنه پرته نستور حیران شي هغه ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته د کویخاب پیری او ستا نوم نستور دی هغه ورته وایي چې تا ته خو دا پته ده خو ما ته دا پته نشي چې ته څوک یې او زه خو حیران یم چې ته اول مار وې او اوس نه جنۍ جوړه شوه او دا څنګه چل دی ته څوک یې هغه ورته وایي چې زه د دې ځمکې نه لاندې اومه ځمکه کې چې کوم دی نو زمونږ باچایي ده زما پلار باچایي ده زما پلار د مارانو مشر دی د هغه ځای د مارانو او د هغه نوم شیشناک دی او زما نوم چې کوم دی زما نوم کامایي ناګن دی ناګن که تاسو خیال کړی ما خیال په هندۍ ژبه کې دی مار ته ناګ وایي کوم چې هلک او چې کوم جنۍ یا ښځه نو هغې ته ناګن وایي هغه وایي چې زما نوم چې کوم دی کامایي ناګن دی او زه داسې دې دنیا ته په چکر راغلی وم خپل پلار ته مې ویل چې دا دنیایي نه وه او چې رالم نو دا مار چې و دا اصل کې یو جادوګر مار و او زه چې څنګه رالم نو دې جادوګر زه ګیره کړې ومه دې مار او زما نه ګیر چاپېره دا دایره چاپېره کړې وه او زه یې خوړمه او زما پې څه وس نه راته او که ته نه وې راغلی دا مار دې نه وې وژلی او زه دې نه وې بچ کړي
نو دې مار به زه خوړلی نو نستورو ته وایي چې خوشحاله شي چې زه شکر دی چې لا دونه زما د لاس نه خدای تا ته څه نه څه خیر در ورسو بیا دا کامۍ ناګنو ته وایي چې یاره نستوره تا خو په ما باندې ډېر چې کوم دی رحم وکړو ډېر غټ احسان دی را باندې کړی زما ژوند دې بچ کړی اوس ته ماته ووایه که ستا څه خدمت چې زه هغه نستور سر کته کې وایي چې یاره ما خو ټیک د ستا خدمت مې وکړو ستا دغه مې وکړو اوس په ما هم ډېره مسله ده ډېر غټه مسله ده زه خیر دی زه تا ته څه نه شم ویلی تا هغه هسې هم نشي کولی بیا ورته وایي ته خو ما ته ووایه که نه چې څه مسله ده څه چل بیا ورته بیا قصه وکړي چې دغسې زما لاکټ چې دی هغه پټ کړی شوی دی د سامړي جادوګر چې کوم دی نو هغه خپل دربار ته خپلې باچایي ته وړی او اوس تر څو چې ما ته زما لاکټ نه میلاو شوی نو زه خو ښکاره کېدی هم نه شم او څه طاقت زما سره نشته او دغه لاکټ اوس که ته کولی شې څه نه څه امداد زما کولی شو نو دغه لاکټ په میلاوېدو کې که زما امداد وکړې نو په ستا ډېر شکرګزار یم کامۍ ناګنو ته وایي چې یاره تا زما سره ډېر غټ احسان کړی دی او زما ژوند دې بچ کړی دی نو همدا ژوند چې دی نو دا به زه ستا سره ستا د لاکټ په کتو کې چې کوم دی په هغې کې لګوم که زه مرمه هم خو زه به شاته کېږم نه او زه به ستا سره مرګستیا کوم او بس زه ټیک ته او زه به ستا سره د سامړي جادوګر چې کوم دی باچایي ته به ځم او د هغه ځای نه په هره طریقه چې کوم دی نو ستا لاکټ به راوړو نستورو ته وایي چې څنګه به ځو ما ته خو د هغه ځای لار هم نه د معلوم چې یاره د سامړي جادوګر باچایي کوم طرف ته ده څنګه به ځو دا کامۍ ناګنو ته وایي چې زه خیر دی ما ته زما پلار داسې خبره کړې وه چې سمندر ته لاړ شي او د سمندر د حد نه پورې وځي نو بیا اخوا چې کوم دی تور تور غرونه راځي او په تورو تورو غرونو کې چې کوم دنګ غر دی د ټولو نه دنګ هغه دنګ غر سوکۍ ته وخېږي او د هغه سوکۍ نه په بره چې کوم دی نو 7 ورځې مزل وکړي په هوا باندې نو بیا چې کوم دی د سامړي جادوګر هلته د هغه باچایي دی او د هغه هلته د هغه وطن دی د هغه ځای هلته دی دا نستور جادوګر خفه شوي چې یاره دا خبر خو دې ټیک ده خو زما سره خو نه د غیبېدو طاقت شته نه را سره د الوتو طاقت شته نو څنګه به وي کامۍ ناګنو ته و چې دا هېڅ مشکل نه ده ته داسې کار وکړه چې په تالو کې خوله لاس ښکته کړي خپله منډکه چې کوم دی هغه راوباسي هغه ته وایي چې ته دا واله او دا ته په خوله کې کېږده نو ته به بیا غیبېدی هم شي او الوتی به هم شي او زه چې کوم دی نو زه به د مار شکل اختیار کړم دوباره او ته به ما د خپل مټ نه ګیر چاپېره کړي خپل لاس نه او بس ځان به غیب کې والوځو به بس دغه لار د ځو به نستورو ته وایي چې دا ډېره ښه خبره وکړه کامۍ ناګن چې دی نو په خپل خوله کې لاس ښکته کړي او هغه خپله منډکه چې کوم ده هغه راوباسي هغه نستور له ورکړي نستوري په خوله کې نستور چې څنګه په خوله کې نو هغه طاقت برابر شو هغه چې کوم دی د غیبېدو طاقت پکې هم راشي د الوتو طاقت پکې هم راشي بیا کامۍ ناګن چې کوم دی نو هغه واپس د ځانه مار جوړ کړي شین ښایسته مار ترې جوړ شي نستور هغه مار راولي د مټ نه یې چاپېره کړو د هغه ځای نه په هوا شو په الوتو شو چې څنګه په الوتو شي دیو روان یې الوځي نو په دغه موخه کې چې کوم دی دا بیلبتوړي چې هم ده ګیر چاپېره ګرځي راګرځي او د دې نستور په تلاش کې چې هر دا نستور ماته میلاو شي نو په دې هوا کې ګرځي نو داسې الوځي ناڅاپه په هغې باندې د نستور دا خوشبو پرې ولګي او داسې په هاخوا ولاړل نو دې ته پته ولګي چې تا خو چېرته نستور جادوګر نستور پیری چې داسې په دې هوا لاړ او یینې خو نه او د مار خوشبو پې هم ولګي جو بس دا داسې اګیره بګیره شو کله یو خوا منډې وي کله بل خوا منډې وي اوازونه کوي وایي نستور جادوګره ستا خوشبو په ما لګېدل او ما ته پته لګېدله چې څوک مار د سره دی او د هغه امداد د سره دی او ولې موږ ته پته دی چې د هغه امداد ته بغیر الوتی ځکه نه شي چې ستا لاکټ خو موږ وړی او اوس چې کوم دی ته چېرته روان یې ګوره خبردار هر خوا چې روان یې خو زما نه نشي بچ کېدی پرېږدم دې نه پرېږدم دې چېرته زه خو د سامړي جادوګر له وړم بل خوا کامۍ ناګن چې نو هغه خویي د مار په شکل کې خو خبرې کولی شي نستور جادوګر ته خوله ور نږدې کړه او غلي ورته په غوږ کې ووایي چې دا به لګیا او زما د منډکۍ طاقت چې کوم دی ستا سره دی دا تا نشي لیدی او بس ته څه وایه ما دا به ځان له لګیا خو ته سیده بس په خپل سفر باندې ځه دوی چې کوم دی د دې بیلبتوړي هسې چغې مغې وایي لګیا یو دوی د هغې د پاوند نه چې کوم دی نه ښه لرې شي یا سمندر نه واوړي سمندر نه چې واوړي اخوا یې 7 غرونه راشي تک تور او په هغې کې بیا یو غر چې بهتر څه دنګ د هغې سوکۍ ته وخېږي
څوکۍ ته چې وخېږي بس د هغې نه په بره چې کوم دی په هوا روان شي. د دې دا قصه په دغه ځای پرېږدو. زه کوټله راشو ښه دا دغه چې کوم دی او بلکل زه کوټله به راشو نو زه کوټه چې کوم دی اوس ګیر چاپېره ګوري چې کله یو ځای نستور ګوري کله بل ځای هماغ ګوري خو یو یې هم په نظر نه راغلی. د یو شمشان شاته یو غټه ونه یو په هغه غټه ونه کې دی چې کوم دی ځاله دیره جوړه کړي هلته کیني را کیني و یو خوا بل خوا ګرځي تلاش کوي. شمشان چې کوم دی هغه داسې ځای ته وایي چې هندوان په کوم ځای کې خپل مړي سیږي نو هغه ځای ته شمشان وایي. نو دا زه کوټه چې کوم دی په دې ونه کې ناست نو څه ګوري چې ناڅاپه چغې شي. ناڅاپه چغې یو ښځه راشي کله یو خوا منډې وایي کله بل خوا منډې وایي اور پرې بلیږي او ښځه دا چغه وایي ویله زما نه قلار شي ما مه سېږئ زما څه ګناه ده زما نه قلار شي ویله ما ترې بچ کړئ. دا چغه وایي د کوټه چې دا ویني یاره زر د خپلې ونې نه راکوشي چې ګوري یاره یو ښځه په هغې اور بلیږي او دغه پې کېږي تکلیف پې شروع دی. نو دا زه کوټه چې کوم دی ځای بیناب چغه کړي او زر منتر ووایي او بس داسې چل چې وکړي بس په هغې ښځې باندې چې کوم دی له پاسه پې بس د اوبو باران شي. چې باران شي پې چې بس هغه باران چې په هغه ښځې باندې وشي اوبه پې راوورېږي نو د هغې نه چې کوم دی هغه اور ترې مړ شي ښځه ډېره خوشحاله شي. ښځه زه کوټه ته وایي چې یاره د ډېر عمر دی چې کوم دی زه په دې عذاب کې مبتلا وم او بس تا زما سره ډېر ښه دي را سره کړل ډېر غټ احسان دی په ما کو چې دې عذاب نه چې کوم دی تا زه خلاصه کړم او دا اور دې زما نه مړ کړه او دا اور که تا ما نه نه یې مړ کړی نو ټول عمر به په ما دا اور بلېده او دا اور تا زما نه مړ کړه او زه اوس ستا څه خدمت کولی شم. هغه ورته وایي چې یاره بس ما خو ستا امداد وکړو ځکه ته په تکلیف کې وو ځکه ته زما څه خدمت کولی شو نو په دې دنیا کې زما دوه ملګري راغلي دي انسانانو دې دنیا ته یو نستور دی او یو یاماک دی دا دواړه زما نه غیب دي که ته د هغو پته ما ته ښودی شي. هغه ورته وایي چې یاره زما سره خو دا طاقت نشته خو ته راځه زموږ خپل کومه کالي ماته چې ده نو هغې له دې زه بوځم هغه به هغې ته کېدای شي چې پته وي. دا وایي زه ټیک ده د هغې سره روان شي چې د هغه ځای نه غیب شو بل ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي داسې خوشی ځای او داسې ګیر چاپېره کوم دی نو شړی او ځنګل غوندې کې په هغې کې یو غټه ونه او په هغه ونه کې چې کوم دی نو ځای په ځای دا چرړي میرړي زنګېږي او دا ګن بلاګانې ورته زنګېږي. دا ښځه چې کومې دا جادوګره غوندې کې یا دا بلا چې دا لاړ شي دې ونې ته چې کوم دی سجده وکړي او بیا راپاڅي او ځان سره څه جادو څه منتر ووایي څه دغه وکړي وفوکي په دې کې ناګهانه یو غټه چغه ووالی شي او د دې ونې د سر نه یو تور لوګی چې کوم دی راشي او په دغه ځای کې بس یو غټه بلا ښځه راښکاره شي تېره تېره غاښونه یې راوتې سترګې تکې سرې اور په شان او ساجبه غوندې کې کپړې اچولي نوکونه یې چې کوم دی نو دا اوږده شوي خو لکه څنګه چې د بلا شکل یې صرف بلا په شکل کې راشي دا د هغه کالي ماته نو هغه ورته وایي سله دی وایي زه راغوښتې یم نو هغه وایي جي وایي دا پیری چې کوم دی نو ده زما سره غټ امداد کړی دی او زه یې د عذاب نه خلاصه کړې یم او اوس د ده ملګری چې کوم دی نستور او یاماک چېرته راغلي او د هغه پته معلوموي که تا ورته د ده پته وښو نو ډېر غټ کار به وشي. دا کالي ماتا چې دا د زکوټه ترې چې په بد نظر ګوري ښه وایي ته زکوټه یې د هغه وایي اوجي وایي ته د خویخاب نه راغلی وایي آپ وایي ته خو ما ته مسلمان ښکاري هغه وایي جواب بلکل الحمدلله زه خو مسلمان یم وایي چې یاره د نستور او د یامک پته برته بلکل وښیم خو اول به ما ته سجده ولګې بیا برته وښیم دا خبره چې زه ګوټه وارو زه ګوټه له غوسه ورشم او زه ګوټه چغه کوم دا سینه خپله وړه وایي ځای بیناب او پرېږدم دې شرطه او تا ما ته د سجدې ویلې او زه تا ته سجده لګوم او یاره زر چې منتر ووایو کلک شو چې پوک وي بس په کالي ماتا باندې اور ولګي چې اور پرې ولګو په هغه ځای چغې شروع کړو بس کرې کې وو او د هغه ځای نه غیبه شو په دې کې هغه د سره چې کومه بله ښځه یې دی اور چې دغه کړل هغه هم ویرېږي چې یاره تا خو ډېر طاقتور پیری دی چېرته نو هغه هم د ده نه ماپیانې غواړي هغه ورته وایي چې یاره ما ته څه ونه هغه وایي تا ته اړ اوسه نه یم سړیه ته خو ما شته د اور نه خلاصه کړې وه ځه دغه چې مې ده نو دغه مې دله ځکه برابر کړه چې دوی ما ته وایي چې ما ته سجده وکړه او سجده خو چې کوم دی موږ صرف یو خپل خدای ته کوو نو دا خبره هم د تاسو باندې واضحه وي چې په پیریانو کې چې هم دی هم مسلمانان او غیر دینه پکې شته
نو زه کوټه چې کوم دی واپس خپل ځای ته راشي، خو بیا هغه ځای هم بدل کړي، ولاړ شي بل ځای کې داسې یو ګڼ داسې یو بڼ غوندې کړي د ونو، په هغې کې یو غټه ونه هغې ته وخېږي. یاماک چې کوم دی بیلبتوړي چې کوم دی په هغه باندې چې کله د نستور خوشبو پې ولګي او هغه ته پته ولګي چې نستور خو داسې یو طرف ته لاړ او د سمندر طرف ته لاړ، نو پته ورته ولګي چې یاره په دغه طرف خو د سامړي جادوګر باچایي راځي مخکې، هغې په لار دیو روان دي. نو بس دې ته پته ولګي چې یاره دا نستور چې کوم دی نو ټیک د سامړي بادشاهۍ ته روان دي او د خپل لاکټ د حاصلولو کوشش به کوي. دا زر در غار ته راشي او غار ته چې راشي نو دغه ته وایي خپل ورور ته وایي کټاسر یا هامون، هغه ته وایي ها وایي بیخ دي وځه، وایي شا به راپاسه چې ځان دغه ته رسو. نو هامون ته وایي چې هله شا به ځان راپاسه چې ځو د سامړي جادوګر دربار ته ځان رسو. ته وایي ولې؟ وایي داسې نستور چې کوم دی نو هغه خوشبو په ما ولګېد، په نظر ماته نه راته، ما خو ډېر کوشش وکړو خو لکه څه په لاس مې رانغی او سره د یو مار خوشبو هم او تلی د سامړي بادشاه د بادشاهۍ طرف ته روان او زما دا یاره کې مې چې هلته دوی خپل هسې نه چې خپل لاکټ دغه شا به زه چې ځو بادشاه خبردار دوی چې کوم دی د هغه ځای نه جادو مادو په ځان پوکې او د هغو کې منترې پوکې و په یو ټاق چې کوم دی نو سامړي جادو دربار کې حاضر شي. هغه ته وایي بیلبتوړي او هامون جادوګره تاسو نستور رانه وړو حاضر شو، دا څه له رالی؟ بیلبتوړي ورته ټوله قصه وکړي چې یار داسې خو خو زموږ په لاس رانغی او دې طرف ته را روان دی خو موږ په نظر رانغی. سامړي جادوګر چې دی په غوسه کې راشي چې واه نستور ته ګوره او زما بادشاهۍ ته راتلو ته ګوره او د هغه لاکټ زما په قبضه کې دی او هر څوک چې د هغه سره امداد کوي او د هغه په مدد کې نو روغ به یې پرېنږدم. او دې ته وایي چې بس ته بېغمه شه، ما د خپل بادشاهۍ نه غیر چاپېره چې کوم دی نو داسې بلاګانې مې ودرولې، داسې اجدهاګانې مې ودرولې او داسې جادو مې هلته پرېښري چې دوی که رانږدې کېږي او چې څنګه راننوته نو بس په ځای به دوړه شوي لوګی شوي وي. دې خوا یاماک چې کوم دی په غار کې پروت او که هله پروت په پنجره کې پروت خوځېدی را خوځېدی نه شي، ولې جادو پې شوی په دې کې کړس کړس کېږي، څوک را روان وي د هغه دا خیال شي چې یاره څوک به را روان وي، څوک به هر څوک چې دی جادوګر به را روان وي یا به بیلبتوړي به را روان وي. خو په دې کې دا یاماک چې ګورو نیسي یو کس راشي او دی دغه پنجره کولاو کې دی دغه پنجرې نه راوباسي او صدم ووایي او پوکي په بس دی برابر شي، ټول د وجود برابر شي او وخاندي شین شي، وایي یریږه مه وایي زما چې کوم دی مرایار نوم دی ستا را بچ کول لپاره راغلی یم، ما ته پته ده چې ستا نوم یاماک دی، تر خو خواب چې کوم دی نو د مارانو سردار. دا یاماک حیران شي چې هغه ورته وایي دغه ورته مرایار ورته وایي ته بېغمه شه، ما ته چې کوم دی زه د بغداد نه راغلی یم او زما پیر ما ته اشاره کړې وه، ما ته ویلي چې ته لاړ شه داسې یو مار دی د خویخاب نه یو پیری راغلی د هغه په چې کوم دی په خطره کې دی او هغه لاړ شي ته هغه بچ نو زه د هغه په وینا په تا پسې راغلی یم او اوس زه چې ځو نو بیا ورته دا یاماک ووایي چې یاره داسې زما منډکه نشتې منډکه رانه چې کوم دی نو هغه پاړو رانه هغسې را دی ورته وایي زه بېغمه شه، زه چې ځو چې هغه اوس چېرته وګورو. دی دیو روان شي روانې ځي 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 نو دیو ګرځي 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 نو په دې کې دا زکوټه چې کوم دی دی پرې خپله ونه کې ناست په دغه ځای باندې دا عمرایار او دا یاماک مار چې کوم دی دغه سړی د عمرایار سړی دوی په دغه طرف روان نو پرې زکوټه باندې د یاماک خوشبو پې ولګي چې خوشبو پې ولګي دی زر د دې ونې نه راکوز شو چې څنګه راکوز شي نو بس مخې سره دا یاماک چې کوم دی نو د دې عمرایار نه والي او چې واخلي چې واله وایي یاماکه ایله راته میلاو شو، زه تاسو پسې ډېر وګرځېدم، په نستور پسې هم ډېر وګرځېدم، ښه ده چې ته راته میلاو شو، دا منډکه دې واله زر در په دې خوله کې کېده چې طاقت یې برابر شي. یاماک مار چې کوم دی نو زر په خوله کې منډکه والي او منډکه چې څنګه والي نو بس د هغه وجود بیا برابر شو ټاقې شي جو د مار نه بیا د انسان په شکل کې شي چې ډېر دغه شي انسان په شکل کې چې نو بس زر زکوټه ته در غاړې وځي ډېر خوشحاله شي. هغه ته وایي یاره دا خو ډېر غټ کار شو چې تا دا منډکه دغه کړه خدای پاک چې کوم دی نو دا عمرایار چې کوم دی زموږ دپاره ذریعه جوړ کړه دی راغه زه یې بچ کړم. بیا وایي کوم عمرایار؟ وایي دا کس چې کوم دی عمرایار چې کوم دی اصل کې یو وچ غوندې کې کس وچ غوندې کې هلک سړی
او نری نری سترګې او تیره غوندې ټوپۍ د ده په سر یو تیلی د ده سره زامبیل هغه د په اوږه کړی همیش په دې زامبیل کې چې کوم دی د دنیا جهان څیزونه چې کوم دی نو هغه په دې کې میلاویږي دوی درې واړه بیا یو ځای شي دا زکوټه چې کوم دی د عمر عیار شکریه احمد دا کې جاره ستا ډېر مهرباني چې تا زما د ملګري امداد نو بیا دا نستور دا زکوټه چې کوم دی دا تپوس وکړي چې هر نستور به کوم دی نو دا مار چې کوم یا ماګ تا خو هر ټایم د بیلبتوړي دلې په غار کې نو ده ته خو پته یې یاره دا بیلبتوړي چې کله د چامړي جادوګر دغه ته ځي دربار ته نو هغه کیسه یې په هغه دغه کې کړي په غار کې کړي نو هغه ته خو پته لګېدلي چې یاره نستور چې کوم دی داسې چېرته څوک مار ورسره دی څوک مرګری ورسره دی او داسې لاکټ ته هم پټ شوی د سامړي جادوګر ته وړی دی هغه چې کوم دی نو اوس د سامړي جادوګر دربار ته روان شوی دی هلته تل هغه خو دا خبرې اورېدلي جدی د خپل ملګرو ته دا قیسه وکړي چې یاره بس په دغه قیسه باندې لکه هغه هم چې کوم دی تلی دی د سامړي جادوګر باچایي طرف ته روان دی او اوس چې کوم دی مونږ به پسې هم ځو دا عمر عیاره ته وایي چې یاره ده ټیک ده زه خو چې کوم دی د خپل پیر په حکم په اشاره باندې راغلی وم تاسو له امداد له و چې ستاسو ملګری هم په مصیبت کې ګیر دی نو زه بلکه اوس هم ستاسو نه شاته کېږم او دی چې ځو هغه ورته وایي زکوټه او یا ماګ ورته وایي چې یاره دا خبره خو دې ټیک ده خو موږ ته خو لار نه ده معلوم او دا به څنګه چل کوو چې عمر عیار د خاندانه شین شي پاشا وایي چې دا تاسو څنګه پیریان یې دا څنګه د خو نه تاسو راغلي تاسو د سامړي باچا دربار پته نه ده د باچایي پته درته نشته هغه ورته وایي چې یاره موږ د خپلې باچایي نه داسې د هغه په غرض راوتي نو موږ ته د هغه لار څه معلوم هغه ورته وایي چې بېغمه شي سامړي جادوګر سره چې کوم دی نو زما ډېر حسابونه کتابونه راغلي هغه لار ماته معلومه ده چې هغه سمندر پلانکي سمندر نه به واوړو نو داسې غرونه به راشو په هغې کې به یو دنګه څوکۍ ده هغې ته به لاړ شو د هغې نه به په بره حل وځو نو 5-6 ورځې سفر به کوو نو هله به موږ د سامړي دربار ته رسو او هلته به د نستور امداد کوو دوی چې کوم دی درې واړه د یو بل سره لاس میلاو کړي او روان شي د عمر عیار سره چې کوم دی دا یاد لرئ ډېر مشهور کردار دی د عمر عیار په خپله ډېرې قصې مشهور دي دې نه مخکې ما په یوټیوب کې یو قصه کړې هم ده د عمر عیار د ده سره چې کوم دی ډېر جادویي طاقتونه ډېر کرامات دته میلاو شوي نو د هغې په امداد سره دی د ډېرو جادوګرانو د ډېرو بلاګانو د ډېرو پیریانو دی چې کوم دی مقابلې کوي نو دی د دغه پیریانو د زکوټه او د یماک سره ملګری شي روان شي بلخوا نستور چې کوم دی هغه د غره د څوکۍ نه روان شوی په هوای کامۍ ناګن چې کوم هغه د ده سره د مار په شکل کې د ده د مټ نه تاو شوي دوی ځي نو داسې په هوا روانې نو په یو ځای کې داسې تکه زیړه وریځ ورته مخې له راشي وریځ چې ورته تکه زیړه مخې له راشي نو دا کامۍ ناګن ته وایي چې نستوره په دې وریځو کې چې کوم دی خپل رفتار نور هم تیز کړه دا وریځې چې کوم دی دا زهریله دي او دا د دې خبرې نښه ده چې د دې نه پاخو چې کوم دی نو د سامړي جادوګر د باچایي علاقه شروع کی نستور هم دغه چې خپل رفتار تیز کړي او د دغه وریځ نه واوړي د وریځ نه چې واوړي بیا چې څه لږه لاره ووهي څه لږه رفتار وکړي نو بیا داسې یو توره غوندې سیاره په نظر راشي چې تکه توره سیاره یې او په هغې کې تیره چې کوم دی خرونګې پکې نو هغه ورته وایي د ناګن نه تپوس وکړي چې دا تیره دا خرونګې پکې د څه دي دا ورته وایي چې دا خرونګې نه دي خو دا د سامړي جادوګر د سیارې کوم غرونه چې دي نو هغه داسې د خرونګو په شکل ښکاري دا تیره غرونه دي نو دوی بیا ځي نو دا کامۍ ناګن ورته وایي چې دې سیارې ته خو ته ورو ورو نږدې کېږه خو ته داسې کار وکړه چې د سامړي جادوګر باچایي چې کوم دی نو هغه د دې سیارې په جنوب کې ده او ته داسې کار وکړه چې په شمال کې کوشه په شمال کې کوشه نو ولې چې موږ هلته کوشو نو بیا به هلته څه توضیح جوړ کړو څه طریقه به جوړه کړو دې دربار ته او که ډایرک به دې دربار خواوشا کوشو دغلته خو به جادو هم نور جادوګران به څوکیداران به او څه نقصان به راته راورسي دی وایي ټیک ده دی الوځي ورو ورو ځي کته کېږي نو هغه ځای ته ورکوشي د سامړي جادوګر چې کومه سیاره یې چې توره سیاره یې کوم په هغې کې چې د هغه باچایي هغې ته ورکوشي سامړي جادوګر ته پته ولګي چې یاره زما سیارې ته خو څوک رال هغه چې کوم دی خپل څوکیداران او خپل اجداهي او خپل چې کوم جادوګر یا څه چې خبردار کړي چې خبردار
چې څوک د نه ژوندی را نشي. کامۍ ناګن او نستور چې دي را روانې د جنوب طرف ته یا کوم ځای کې چې د سامړي جادوګر باچایي درباري هغې ته ورو ورو را نږدې کېږي را روان نو په لاره کې یو قبرستان راشي. دا قبرستان اصل کیسه چې دا د بدروحو قبرستان د ګناهګارو په دغه سیاره کې هم وي. نو دوی چې څنګه د سیارې ته رانږدې شي د بخښنه غواړم د قبرستان ته رانږدې شو نو په دې قبرستان کې دا جړاګانې پکې دا چغې پکې جوړې دا کریکې پکې جوړې دا وراتې وراتې چغې پکې خېږي. دا کامۍ ناګن چې دا د دغه ته وایي نستور ته وایي چې یریږي به نه فکر به نه کوې دا به چغې وهي. په دې کې چې کوم دی دوی داسې روان وي او ناڅاپه چې کوم دی د یو د قبرونو نه یو قبر نه د بل قبر نه عجیبه عجیبه بلاګانې راوځي په دیو پسې او دیو باندې چې کوم دی وراتې وراتې چغې وي او دا نستور خپل ذاتي پیری خو دی چې داسې بد ماحول وي نو دی هم ویریږي او په دغه ځای کې ګډوډ شي. نو دا وه زمونږ د عینک والا جین د دویم قسط اخرنی سر او قسط نن ډېر اوږد شو. زما طبیعت هم څه ګډوډ او اواز مې ټیک نه و او ما وایي چېرې خامخا به تاسو لپاره ریکارډینګ کوم نو دا مې ریکارډینګ وکړو او انشاءالله په درېیم قسط کې به د دې نه خوا ګورو چې د نستور سره څه کېږي د کامۍ ناګن سره څه کېږي ملګري د دوی امداد له راځي که نه راځي او د دوی امداد کوي که نه او نستور ته لا کټ میلاو شي که میلاو نه شي. دا به په بل قسط کې انشاءالله دا قصه کوو. اوس دا قسط ډېر زیات اوږد شو نو انشاءالله تر بل قصه پورې تر بل ویډیو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.